سلام زموږ چینل ته ښه راغلاست. موږ تاسو ته په پښتو ساده لهجه باندې درسونه چمتو او وړاندې کوو. هیله کوم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب او شیر کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي. خو مه هېروئ چې دا هر څه تاسو ته د فخر افغان ښوونیز مرکز له لورې وړاندې کیږي. نو نن زموږ درس د وینډوز په هکله دی. د وینډوز دوهم درس دی. نو راځو درس ته. نو تېره ورځ مو په پاور او ویو باندې بحث کړی ده. نن په سورت بای باندې بحث کوو. سورت بای د کمپیوټر کې موږ په هر ځای کې موږ ته په مخه راځي. مثلا که چیرته موږ ډرایوونه خلاصوو بیا هم موږ ته که رایټ کلیک وکړو سورت بای لرو. نو سورت بای وایي څه شي ته. سورت بای موږ خپل موبایلو کې هم لرو چې سورت بای د څه شي لپاره استعمالیږي؟ د منظم کېدو لپاره. مثلا زه راځم یو فولډر بل هم جوړوم په دې مثلا ډبلیو په سر کې راولم. له دې نه مثلا یو بل فولډر جوړوم چې هغه ته مثلا ای پکې راولم او همدارنګه بل فولډر هم په همدې شکل باندې جوړوم چې دې ته مثلا ایکس په نوم باندې جوړوم. اوس له دې وروسته یو څو ورډ ډاکومنټونه هم جوړوم. مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ او بیا هم راځم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ته په دې شکل باندې و دې ته یو حساب ورکوم او له دې وروسته یو بل هم مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ جوړوم چې مثلا دا هم د آر باندې جوړوم. اکسل ورکشیټ ته هم راځم تر څو د موږ موضوع لا روښانه شي. اکسل ورکشیټ مثلا د اف باندې جوړوم او بل هم اکسل ورکشیټ ای په نوم باندې جوړوم. په دې شکل باندې موږ د ډیسکټاپ په صفحه باندې دومره فایلونه لرو. اوس غواړم چې دا ماته منظم سي. د څه شي په اساس باندې؟ زه ورته وایم چې سورت بای نیم، د نیم په اساس باندې ماته منظم که. یعنی کوم فایلونه چې له ای نه تر زیډه پورې ماته منظم کړه. خو اوس له زیډ نه تر ای پورې موږ دوه شکله په منظم کولو کې یا سورت کې موږ دوه شیان لرو چې په راتلونکي درسو کې به لا تاسو ته واضح شي. د ورډ اکسل په درسونو کې یو اسنډینګ ده او بل هم ډیسنډینګ ده. اسنډینګ له ای نه تر زیډ ده او ډیسنډینګ بیا برعکس یا معکوس یې ده چې له زیډ نه تر ای ده. نو که چیرې موږ یو ځل کلیک په وکړو ډیسنډینګ سو، له زیډ نه تر ای پورې سو. خو په دې شکل باندې ماته د ورډ مثلا لومړی آر او په دې شکل باندې تر یو پورې ای بل اخیر کې او په دې شکل باندې تر یو پورې. له هغه وروسته فولډران هم په همدې شکل باندې لومړی ایکس ده بیا ډبلیو ده بیا ان ده او بیا هم ای ده په دې شکل باندې. یعنې داسې موږ ته فایلونه ځان ته منظم کوي او فولډران ځان ته. داسې نه کوي چې فولډران او د کمپیوټر فایلونه او په همدې شکل باندې زموږ نور فایلونه سره یو ځای کړي. زموږ نور فایلونه یو ځای راته له ای نه تر زیډ منظم کوي، فولډران راته بل ځای له ای نه تر زیډ منظم کوي، د کمپیوټر ټایپ مربوط راته بل ځای. خو نور فایلونه ورته مربوط نه دي. مثلا چې دا د ورډ ډاکومنټ ده، اکسل ده، که فلم ده، که هر څه وي هغه نور په نورو فایلو کې هماغه شیان راځي. یوازې فولډران او د کمپیوټر مربوط فایلونه موږ ته ترې ځان ته کوي. خو که بیا هم ورته ووایو چې اسنډینګ یې که بیا ځلې کلیک په کوو دا وارې څنګه سو؟ دا وارې اسنډینګ سو له ای نه تر زیډ. د کمپیوټر فایلونه هم له ای نه تر زیډ، فولډران هم له ای نه تر زیډ او له وروسته نور فایلونه هم مثلا لومړی یو راغلی ده بیا ای راغلی بیا اف بیا ان بیا هم ان او بیا په اخیر کې آر راغلی. په دې شکل باندې موږ ته منظم کړي دي. نو که چیرې دوه کلیکه په وکړو موږ ته یې برعکس کوي. سایز په اساس باندې ماته منظم که څه رقم د سایز په اساس مثلا د کوم فایل چې سایز غټ وي په سر کې راته راوله، د کوم فایل چې کم وي هغه سایز چې کم وي هغه راته په اخیر کې راوله. اوس یې ماته د سایز په اساس باندې منظم کړي دي. نو که چیرې بیا هم زه کلیک وکړم ډیسنډینګ کېږي. د کوم فایلو چې سایز یې کم وي هغه په سر کې راځي، د کومو فایلو چې سایز یې زیات وي هغه په اخیر کې راځي. خو دا هم فایلونه ځان ته راته منظم کوي، فولډران ځان ته او د کمپیوټر خپل مربوط فایلونه بیا یا خپل مربوط یا پروګرامونه بیا ځان ته راته منظم کوي. بل چې موږ لرو آیټم ټایپ. آیټم ټایپ څه شي ته وایي؟ موږ کمپیوټر چې کوم فایلونه پیژني د ټایپ په اساس باندې پیژني. چې کوم ټایپ مثلا یا پیسوند چې کمپیوټر چې کوم پیسوندونه لري د هماغه په اساس باندې پیژني. مثلا ډي او ایکس په دې اساس باندې کمپیوټر فایلونه پیژني. نو زه ورته وایم چې د ټایپ په اساس باندې ماته فایلونه منظم کړي. یعنې
په لومړي سر کې د کمپیوټر مربوط شیان راوله، له هغه وروسته نوي فلډران راوله، او له هغه وروسته د ما نوي کوم فایلونه چې دي هغه ماته منظم کړه. مثلا زه راځم یو مایکروسافټ اکسس ډیټابیس راخلم په همدې شکل باندې، یو هم بل او په همدې شکل باندې د کورل را فایل راخلم، او له هغه وروسته مثلا یو بل هم په دې شکل باندې د مایکروسافټ پاور پوینټ یو پریزنټیشن راخلم. نو اوس موږ ته څه وایي؟ اوس که چیرې زه کلیک پې وکړم او ورته وایم چې ماته یې د ټایپ په اساس باندې، یعنې د آیټم ټایپ په اساس باندې ماته منظم کړه. نو د کمپیوټر مربوط فایلونه په یو ځای کې رالو، له وروسته فلډران په بل ځای کې رالو، په اتومات ډول د کورل ډرا فایل په بل ځای کې ذخیره کیږي، په همدې شکل باندې د اکسس فایلونه بل ځای، د ایکسل فایلونه هم په همدې شکل باندې ځان ته منظم کوي، همدارنګه د پاور پوینټ او په همدې شکل باندې د ورډ فایلونه. یعنی موږ ته هر ټایپ مربوط پروګرامونه په یو ځای کې ویډیوګانې وي هغه ځان ته راته کوي، که یو مربوط پروګرام، یعنی که زه اوس راسم یو بل هم د کورل ډرا یو بل فایل هم جوړم، خو دا اوس په اخر کې راغی. که چیرې زه یو ځل ریفریش کړم له همه بل فایل سره په یو ځای کې راځي. که زه راځم یو بل دی اکسس ډیټابیس راخلم او که بیا زه ریفریش کړم په اتومات ډول باندې هماغه د اکسل له ډیټابیسو سره یو ځای راځي. نو دې ته وایي آیټم ټایپ چې د ټایپ په اساس باندې موږ ته منظم کیږي. له دې وروسته بل چې موږ کوم لرو هغه د ډیټ موډیفاید یعنی تاریخ د جوړېدو د تاریخ په اساس باندې ماته منظم کړه، یعنی کوم چې ما نوي جوړ کړي دا په سر کې راوله او کوم چې پخواني دي هغه ورپسې راوله. زه راځم ورته وایم چې ډیټ موډیفاید په اساس باندې ماته منظم کړه، یو کلیک مې په وکړو، یعنی که ما دا د اکسس ډیټابیس یو له ټولو نه اخر کې مې جوړ کړی، یعنې نوی دی، ورپسې مې دا له هغه نه لږ پخوانی دی، په همدې شکل باندې دا فلډر له دې نورو فایلونو مخکې ما جوړ کړی و، دا فلډر مې له دې نه مخکې جوړ کړی و، د WW فلډر مې له دې ټولو نه مخکې جوړ کړی، او دا نور فایلونه پخواني فایلونه چې تر ټولو په اخر کې رالو. خو که چیرې بیا ځلې زه کلیک په وکړم بیا ما تاسو ته وویل چې سورټ بای اسینډینګ او ډیسینډینګ لري، نو زه ورته داسې برعکس او معکوس یې کړه راته، کوم فایلونه چې پخواني دي په سر کې راول او کوم فایلونه چې نوي دي په اخر کې راته راول. نو دا د اسینډینګ او په بخښنې سره د سورټ بای موضوع چې نیم سایز آیټم ټایپ او ډیټ موډیفاید پکې شامل و. له هغه وروسته ریفریش بیا تازه کولو ته وایي چې موږ کولی شو چې کمپیوټر په لومړي ځل چلاندېدو سره، یعنې له هایبرنیټ یا شټ ډاون وروسته کولو وروسته که موږ کمپیوټر چلاند کړو یو دوه ځلې باید ریفریش کړو تر څو کمپیوټر مو تازه سي. بل چې دا پیسټ ځای په ځای کولو ته وایي. څه رقم ځای په ځای کول؟ لومړی باید ته فایل را کاپي کړې او له هغه وروسته یې بیا ځای په ځای کړې. مثلا ته یو شی راخلې، نو که چیرې تا یو شی راخیستی نه وي نو خو یې نه سې ځای په ځای کولی، نو باید ته لومړی یو فایل راواخلې او له هغه وروسته یې ځای په ځای کړې. مثلا زه دا فایل راخلم نو لومړی باید کاپي باندې کلیک، یا یې کاپي کړم د دې ځای یا یې کټ کړم. کټ او کاپي څه فرق لري؟ کټ همدا فرق دی په خپل منځ کې، کټ اصلي فایل ورسره ځي، یعنې اصلا فایل یې دلې نه پاتې کېږي، خو کاپي سیده هغه بیا اصل فایل یې دلته پاتې کېږي او موږ ته یو بل فایل هم هلته جوړوي. نو زه راځم کاپي کوم یې دا فایل او له هغه وروسته ماته پیسټ کار کوي. اوس زه ورته په پیسټ باندې کلیک وکړم، په اتومات ډول هغه ویډیو ما هلته څنګه کړه ځای په ځای مې کړه. یعنې که چیرې ما کوم فایل کاپي کړی نه وي بیا ماته پیسټ کار نه کوي، لومړی باید ته فایل کاپي کړې بیا له هغه وروسته یې ته ځای په ځای کړې، هر ځای کې وغواړې هماغه ځای کې یې پیسټ کړه نو ځای په ځای کېږي. پیسټ شارټکټ څه ته وایي؟ لنډه یعنې لنډه طریقه، یا په لنډه طریقه باندې باید زه یو فایل خلاص کړم. شارټکټ په هر وخت کې له خپل اصلي فایل سره ارتباط لري، یعنې که چیرې تاسو غواړئ چې فایل مو هماغه اصلي فایل سره ارتباط ورکړي نو بیا له شارټکټ نه ګټه اخلو. مثلا څه رقم؟ زه راځم د سافټویر فولډر ګورم، دلته تقریبا زیات ځای نیولی ده، یعنې په هارد ډسک کې 22 GB، له 22 GB نه به هم شاید زیات وي او 29 GB په هارد ډسک کې 29 GB فضا نیول ده. زه وایم چې زه هر وخت ما کمپیوټر را خلاصوم او له هغه وروسته ډي ډرایو را خلاصوم او له هغه وروسته بیا هم سافټویر ته راځم، ډېر وخت له ما نه نیسي، نو زه باید د همدغو سافټویر باید ماته په ډسکټاپ صفحه باندې موجود وي او دلته هم موجود وي. خو که چیرې زه دلته هم کاپي کوم او بیا هم په دې ځای کې هم موجود وي، هلته هم راته موجود وي، بیا خو ډېر زیات ځای، یعنې تقریبا 60 GB ځای له هارد ډسک 60 GB هارد ډسک راڅخه نیسي.
زه ورته وایم چې اصلي فایل دې په دې ځای کې موجود وي، اصلي دلته وي، خو یو شارټکټ یې ماته په ډیسکټاپ باندې راکړه تر څو زه وکولی سم په لنډه طریقه ګټه ترې واخلم. زه دا فایل دلته کاپي کوم لومړی او له هغه وروسته دلته په پیسټ شارټکټ باندې کلیک کوم. نو اوس دا خپله د شارټکټ علامه ده. اوس که چیرې زه دلته کلیک په وکړم په اتومات ډول ماته هماغه فایل خلاصوي. خو د شارټکټ ګټه چې ده، د شارټکټ ګټه دا ده چې که موږ اوس پراپرټي یا هم معلومات وګورو، نو موږ د شارټکټ معلومات ګورو تقریبا 4 KB ځای په حافظه کې نیولی ده، خو بیا هم هماغه فولډر نه کوم چې موږ را کاپي کړی وو له 90 GB نه 15 GB 15 په بخښنې سره 4 KB ته ځای را کم سو. نو په دې صورت کې موږ له شارټکټ نه ګټه اخلو. خو غټه خبر چې په شارټکټ کې د شارټکټ خپله له اصلي فایل سره ارتباط لري. که چیرې موږ اصلي فایل یې ډیلیټ کړو بیا شارټکټ کار نه کوي. او له دې وروسته نو انډو او ریډو یا کنټرول زید چې موږ په کمپیوټر کې زیات ځای کې کاروو، او هماغه کله چې موږ یو کار ترسره کړ او بیرته په هماغه کار باندې پښیمانه سو، بیا موږ کولی سو چې له انډو نه استفاده وکړو یا هم له کنټرول زید نه، چې دا په هر پروګرام کې تاسو ته زیات کاریږي. مثلا زه راځم همدا فولډر ډیلیټ کوم. اوس زه غواړم چې زه خطا سوی یم، باید بیرته ماته یعنی ډیلیټ نسی، باید بیرته هماغه په خپل ځای باندې پاتې شي. نو زه کولی سم د کیبورډ لارې یا له کنټرول زید او یا هم له انډو ډیلیټ نه استفاده وکړم چې په یو ځل کلیک کولو سره بیرته هماغه فایل ماته خپل ځای ته راولي. په دې شکل باندې کاپي او کټ دا ټول په دې شکل باندې موږ کولی سو چې انډو یې کړو یا د کنټرول زید په واسطه باندې بیرته راولو. نو دا د کنټرول زید یا د انډو خبره وه. خو یو بل خو کله چې موږ یو ځل یو فایل انډو کو بیا هغه بیرته په اتومات ډول ریډو ته تبدیلیږي یا کنټرول وای. لومړی خو کنټرول زید و، خو دا ځلې کنټرول وای ته تغییر سو. کنټرول وای ته چې تغییر سي دی بیا ګټه چیرې مثلا زه راځم دا فایل را کاپي کومه ډیسکټاپ صفحې ته، دا مې دلته را کاپي کو، لومړی یې زه ډیلیټ کومه، دا فایل مې ډیلیټ کو. اوس زه غواړم چې نه پښیمانه سوم، باید بیرته هماغه فایل دلته موجود وي، ماته کنټرول زید په واسطه باندې زه بیرته هماغه فایل راوستی سم. خو دا ځلې د ریډو یا د کنټرول وای په واسطه باندې زه وایم چې نه بیرته دې ډیلیټ وي، زه نه وم پښیمانه سوی، کوم په فایل چې مې ډیلیټ کړی و صحیح مې ډیلیټ کړی ده. د کنټرول وای په واسطه یا د ریډو ډیلیټ په واسطه باندې موږ کولی سو بیا ځلې کلیک وکړو، نو بیرته په اتومات ډول هماغه فایل ډیلیټیږي. دا د انډو او ریډو خبره وه چې په راتلونکو پروګرامونو ورډ او اکسل او له هغه نه جګو پروګرامونو کې ډېر زیات کاریږي، خو په دې ځایو کې دومره زیات کاربرد یا د استفادې وړ نه ده. نو دا اوس زموږ د نن ورځ درس. هیله کوم بیا هم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوې وي نو شیر یې هم کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي.